أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلوا لله او ګرځوي دوی الله لرا مما زرع داغنا چې پیدا کړی دی هغه من الحرث د فصلونو والانعام او د سارونا نصیبا برخا فقالوا نوائدي هذا لله بزعمهم دا برخه د الله دا په ګمان د دوی وهذا لشرکائنا او دا برخه د شریکانو زمونږ دا فما كان لشرکائهم نو هغه چې د دوی د شریکانو دا فلا يصلوا الى الله نرسيگي الله تا وما كان لله او اغا چې د الله د پاره دا فهو يصل الى شركائهم نو اغا رسيگي د دوی شریکانو تا ساء ما يحكمون بد دا اغا پیسلا چی دوی کوي د دې آیت نا ورستو د جاهلیت والو شرکونا غلط رواجونا اغرا نقل کئی او باغی بانی رد کئی د عبدالله ابن عباس رضی الله عنه نه نقل دی چې کته غواړي چې د عربو د جاهلیت والو جاهلیت او پیجنې نو د سورۃ الانعام د یوصل دیرشمو آیت مبارکنا اخوا دا آیاتنا اوللا نو تب دا اغوی پا جہالت بانی اغیبانی بپوها شی مناسبت د مخی سرداره د دې تعلق دی علی مکانتکم سره یعنی مخکې ویلو چې تاسو په خپل طریقه عمل کوئ نو دلته د مشرکانو طریقه بیانوي چې دا غوی دین څه شی دی و دا غوی دین صرف خرافات دي دروغ دي د ځان نه جوړ شوی خبرې دي دویم مناسبت د مضمون د سورت سره دا دی چې د الله تعالی نه د معرفت د وجه نه خلق او جهالتونه کوي که دوی الله په حقيقي مانو سره پیژاندلې وي نو دا کارونه به نه کوله د بوتانو جانب رالی د الله په جانب باندې غوړه کوي وجعلوا لله مما زرع من الحرث او دی خلقو ګرځولې دي الله د پاره مما زرع دا هغه سنا چې الله پیدا کړی دي من الحرث د فصلونو من الحرث د فصلونو
والانعام او د سارونا نصیبا حصا نصیبا مفسرین ویا نصیبا اے نصیبا لله ونصیبا لشرکائه حصہ د پارا د الله او حصہ د پارا د شریکانو د دوی فقالوا پسوایدی هذا لله دا د الله د پاره دا بزعمهم د دوی په خیال باندې هذا لله شاه ولی الله رحمه الله حجت البالغه کې ویا کان فیهم الزکات په دې خلکو کې زکات هغه وو هذا لله بزعمهم بیا علما دلته یو ډیره قیمتي خبره کوي چې ګوره د الله لپاره حصہ مقررول دا خو ګناه نه ده خو لیکن دوی چې د الله لپاره دا حصہ مقرروله ندی په دې کې دوه نقصانونه کوله یو بدعت کوله بزعمهم چې الله به ورته هغه حصہ نو مقرر کړي نه به وخودلې او دوی به دا ویل چې دومره دانی چې نه کمی وي او نه زیاتی وي دا به د الله لپاره خرج کوو نو دا تعیین خو الله نو خودلې دوی ته نو دوی به پکې رضان نه دا تعیین هغه به وکړو نو یو نقصان هغه د دوی داو او دویم نقصان د دوی هغه شرکو وهذا لشرکائنا دا زمونږو د مددګارانو د پاره ده او فصل ساروی دا به پیدا کړي او الله او دی به د الهو په نوم باندې ورکول به فما كان لشركائهم فلا يصل الى الله پس هغه سوچ د دوی د مددګارانو د پاره وو فلا يصل الى الله هغه به نه رسیدو مصارف د الله تا فما كان لشركائهم دا وسو یو بل ظلم یو ځای کول دي هغه ظلم داره ترجیح جانب المخلوق یا على جانب الخالق د مشرک طریقه دا ده چې مخلوق جانب غوره غني د خالق د جانب نه نن سبا نه وایسه پلان کې بخپشي دا نه وای چې الله خپګيږي دا الله خفغان ته نه ګوري دې ته ګوري چې ګوره دا پلان کې بخپشي نو پلان کې نه خپګي او الله سکه الله خپګي دوی کې دا نقصان ما تاسو ته مخ ویلو یو کس هغه زما پلار مړو بل زوی واده مانه تپوس کا یره جی کمنګ پکې سکو نو تاسو به خپکیږئ نه هلکه الله ورته ناروا ویلی دي دا الله لحاظ نه ساتي او دا وی چې پلان کې بنانه خپشي او نن سبا دا مصیبت په خلکو کې عام دي نو دویم دغه شان کار کا یا ګوره د بابا نوم هغه به بیاوده سنالی او د الله نوم بسکه یا بیاوده سبا علی او بیا علماوی
تفسیر سعدی کې وایي چې دې کې درې ناروا کارونه جمع کړي. یو دا چې دوی په الله باندې احسان کولو چې موږ د الله په نوم باندې برخه هغه مقرر کړې ده. دوی دا ویل دا موږ د الله سره احسان دی، تبرع دا ویل او زباده نه به کوله. دویم دا هغه شرکا او برخه مقررول چې هغوی دې ته رزق نه دی ورکړی او یو شی هم دوی له نه دی ورکړی. مال د الله دی او دوی رالګي او د الله نه ما سوا د بل چا په نوم باندې لګیا. او دریم دا چې ظالمانه کار داو چې د الله د برخې به هیڅ پروا نه ساتل او د غیر الله د برخې د هغې به ډېر حفاظت به کاو. الله غني دی سړیه، الله په دې څه کوي او چې د غیر الله په نوم باندې د هغې به بیا ډېر خیال وساته. فما کان لشرکائهم، پس هغه څه چې د دوی د مددګارانو دپاره به وه، فلا یصل الی الله، هغه به نه رسېده مصارفو د الله ته. یو دا دو ډېره کې به جوړ کړي چې دا یو د الله په نوم باندې، دا یو د بابا په نوم باندې. نو که د الله د هغې نه به د دې ډېري ته به راله نو څه پروا به په دې باندې نه کوله. خو لیکن که د بابا د هغې نه به راله وایي شابه شابه زر کوه تباه کېږي، ګورې غر کېږو، زر زر به ته نه را دې خوا به کړه. دویم وجه دا ده فما کان لشرکائهم فلا یصل الی الله، فلا یصل الی الله. کم چې بعد د غیر الله په نوم باندې به وه هغه به غریبانانو له نه ورکوله، هغه به صرف منجورانو له ورکوله. فلا یصل الی الله. بل قولو د عبدالرحمن بن زید ابن اسلم ویه چې کم څاروی بعد الله لپاره ذبح شو هغه به نه خوړلو، او چې د معبودانو په نوم باندې به ذبح شو بیا به هغه به خوړلو. بل مطلب دا دی یعنې کم مال چې به د الله په برخه کې و هغه نه به څوک څه هلاک شو یا به کم شو نو په هغې باندې به څه باک نه کاو، او د معبودانو په نوم باندې چې څه یا به ترې نه کم شو یا به هلاک شو نو بیا به د الله د برخې نه هغه به پوره کولو. ساء ما یحکمون، بد د هغه څه چې دوی فیصله کوي. ساء ما یحکمون، ساء حکمهم، د دوی دا فیصله ډېره ناکاره ده. یو وجه د دې دا ده چې د مخلوق د خالق نه غوره کول دي. یو مخلوق د خالق نه غوره کول دي، بل دا ده چې دا څیزونه د الله او دوی د غیر الله لپاره وګرځوله. وکذالک، او دغه شانې زینا ښایسته کلی دی لکثیرین ډېرو من المشرکین مشرکانو ته قتل اولادهم وجل د اولاد د دوی، شرکاؤهم مددګارانو د دوی، لیردوهم چې هلاک کړي دوی لره، ولیلبسوا علیهم دینهم او ګډوډ کړي په دوی باندې دین د دوی. ولو شاء الله، او کچری الله غوښتلی ما فعلوه دوی به دا کار نه وی کړی. فذرهما پرېږده دوی لره وما یفترون، هغه څه چې دوی دروغ جوړوي. وکذلک زینا لکثیر من المشرکین، وکذلک دا په اولادو کې د دوی شرک کول ذکر کوي، رد په نظرو د غیر الله باندې. اولاد د غیر الله په نوم باندې منښته کوي،
دا غي په نوم باندې ذبح کوي. وكذلك زينا لكثير من المشركين قتل اولادهم او دغه شان خاصه کړي دي ډیرو مشرکانو ته وجل د اولادو د دوی قتل اولادهم وجل د اولاد د دوی. ګوره دا بچی چې ډیر شي یاره دا به بیا به څه خوري. ځکه حکومت ته دو بچی اچھے دو بچی با اچھے زیاد بنا اچھے ولی چھوٹا خاندان زندگی آسان دا خدای بنده چې تا الله پیدا کړی او تعالی الله رزق درکړی نو هغه تا بچی چې الله پیدا کړی هغه له به الله رزق نه ورکوي. خو زمونږ خلکو خیال دا دی چې به دا رزق خو بس موږ ورکو نو او یره دا به سبا له څه خوري نو څه به خوري ته څه خورې او لونه به د دې وجې نه ژوندی ښخولی چې دا به سبا له چاته واده کېږي. بلکه تا ولې پردی لور نه راکلی څه خو تا هم د پردی لور نکاح کلی ده که نه تا خو څه خپله خو نه ده نکاح کلی خو بس شیطان مختلفه طریقه باندې خلک هغه ګمراه کوي. شرکاؤهم مددګارانو د دوی لیردوهما چې هلاکې دوی لره. سوال داره چې مشرکان سوال داره چې شرکا معبودان خو دې ته دا نه دی ویلي چې زمونږ په نوم باندې اولادو ذبح کوي هغې څنګه دوی ته قتل ښایسته که. نو بعض علما وی مضاف و حذف پټ دی اے محبت شرکائهم یعنی دو شرکا و محبت په دې باندې مجبوره کړي دي. د دې وجې نه ډېر بعضې خلک مشرکان بابا سے مینی لور منجورانو ته بوزي هغوی له ورکوي دا ماره بابا په نوم باندې ما نخته کړی ته دا به دلته کې. او دویم مطلب دا دی د شرکا نه مرادو صدنت آلهتهم یعنی د دې معبودانو منجورانو به ورته دا ویل چې ګوره چې د دې بابا په نوم چې څوک خپل بچی ذبح کړي نو بیا یې په مال او په بچو کې ډېر زیاتو برکت هغه راځي. او دریم مطلب دا دی شرکا نه مرادو شیطانان دي. کله ناکله به د دوی په بوتانو کې دننه شو او بیا به ورته ویله موږ نه څه غواړئ که نه موږ به یې درکړو موږ به ستاسو امداد و هغه به وکړو. وایي دا کار یې پرې ولې کو ویلی یردوهما چې هلاکې دوی لره یعنی دا کار د دوی د هلاکولو دپاره کوي. او په دې کې یو څو هلاکتونه جمع شوي دي. یو هلاکت داره زوی یو خو بچه هغې مړ کو ظلم وکړو الله به ترې نه تپوس کوي. دویم دا چې شرک یې وکړو دا سبب د اور دی. دریم تاوان یې دا دی چې بچیم ضایع شو پیدا ونه شو الله بچیم ضایع شو وَلْيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ او ګډوډ کړي په دې باندې دین د دوی. وَلْيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ د دین مراد دین ابراهیمی دی. او دین ابراهیمی ګډوډ کول هغه داو چې دا دلیل به ویله چې ولی ابراهیم علیه السلام غني اسماعیل علیہ السلام د الله لپاره نه ذبح کولو دای ورته ویل ولو شاء الله ما فعلوه کچر الله مختلف ما فعلوه دی بدا کار نه وکړي پزرهما پرې د دوی لرا وما یفترون سوچ دی دروغو جوړوي وجعلوا لله او دی خلقو ګرځولې دي الله لپاره
مما زرع دغه څه نه چې الله پیدا کړي دي من الحرث د فصلونو نه والانعام د څاروو نه نصیبا حصه فقالو پس وای دی هذا لله دا د الله د پاره ده بزعمهم د دې په خیال باندې وهذا لشرکائنا دا زموږ د مددګارانو د پاره ده فما كان لشرکائهم پس هغه څه چې دي د مددګارانو د پاره وا فلا يصل الى الله هغه من رسیدا مصارف د الله ته وما كان لله هغه څه چې د الله د پاره وو فهو يصل الى شرکائهم هغه رسیدل د دې مددګارانو ته ساء ما يحكمون بعد د هغه څه چې دوی فیصله کوي وکذلک او دغه شانې زینا لکثیر من المشرکین ایسا کلی دی ډیرو مشرکانو ته قتل اولادهم وجل د اولاد دنی شرکاؤهم مددګارانو دنی لیردوهما چې هلاکی دوی لرا ولیلبسوا علیهم دینهم ګډ وډ کی بدی باندې دین دوی ولو شاء الله او کچری الله غفتله ما فعلوه دی بداکار نه کړي فذرهم فریق د دوی لرا ما یفترون سوچ دوی دروغو جوړوي اللهم قوینا فروغ واجرنا من فتنه عذاب الله